اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم. درود او سلام د انسانیت او د بشریت په ستر لارښود جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم باندې زه ځینې ملګري ناشنا دي او مشران نومونه چې کوم اخلي حاجي صاحب واخیستله نومونه نو یو بل طرف ته لاړم نو زه داسې څه نه لرم چې تاسو ته دم نړۍ مخامخ کړم. البته په دغه ځای به کار کوو، حالات به وګورو چې کوم طرف ته روان دي. نو ما ډېره کاله مخکې ارواخات مولوي صاحب محمد یونس خالد صاحب کړی و. البته څه ډېرې ستونزې یا وخت اوس تېر شولو بیا نه راګرځوم. دوه ټوټې را سره وي. البته زم د خالص بابا په سپینه ږیره لوړه کوم. زم د خالص بابا په سپینه ږیره لوړه کوم. د حق دپاره به تر برق پورې جګړه کوم. د اولګل ودم خان پړاو ته لار وباسم. دا د وزیر محمد ګل خان پړاو ته لار وباسم. خو د قیاس او د مجان دښمني نه پالمه. دا کوي ګټه که تاوان دښمني نه پالمه. ایسته اجازه ده. کابل ناری وهي بیا سید جمال الدین غواړي او شیر علي خان سید اکبر خان او سبکتګین غواړي. بس د ماړه به وي په وینو په پیسو باندې و شراب ناڅا او په هلکانو او جنکو باندې. تا له خیرو څیرې ګریوان نه حیا نه درځي نور. تاسو او خدای د افغانستان نه حیا نه درځي نور. نو هغه صافي مومن شینواري او خوږیاڼي مړه شوي، هغه زازي منګل ګربز زدران ټري مړه شوي. اوس یې زرګونه کیلومتره ځمکه بل لاندې کړه. ما ته یو رنګ دی که مارنګ او که مغول لاندې کړه. نو د اوسنۍ حالت ته دوه بیته دغه و د شعر و څه که ترخطر ولګېده. ما د هغه د سټیج دپاره یو زه یو ګیله البته ملحمي ګیله کوم چې حاجي صاحب ما تعارفه ونه کړله. معنا دا شوله چې دا یې موږ هغه ملګری دی. بهرحال دا به زه بیا په خپله راتلونکي دغه کې ووایم. نو زه ډېر وړوکی وم، پېښور ته لاړم او البته د 7 کالو وم. دا خلک مې تره زامن دي خو ما نه پېژنه، زه هم نه پېژنم. نو البته دغه څه چې یادوري وه دا تاریخي شاهکاران چې کوم وو دا د دې خلکو ما سره قانوني حق دی او هغه په هر قیمت باندې یادوو. د سر په قیمت به مې یاد کړی دی، بیا هم یادوو. وروسته که څوک راله هغه به یادوو. وایي بیا چې بیا د هر د قصابۍ سټکي ته څوک ختلی. کابل ناری وهي د بولۍ سټکي ته څوک ختلی. دا وار د ارګ د قصابۍ سټکی په وینو نشو. د ملالۍ او د ناهدې او ملالۍ ټکری په وینو نشو. د دوزخونو له تودو لمبو راووتمه. د دوزخونو له تودو لمبو راووتمه. د ازادۍ باد ته ولاړ سوي سینه سړوم. او د آینې پر مخ غبار پروت که زما پر مخ دی حالات تاوژن دي تر لږ وخته یارانه سړوم. موږ داسې نه وایو چې موږ یو د ځمکې په مخ. معلم صاحب زوی چېرته ووغه. موږ داسې نه وایو چې موږ یو د ځمکې پر مخ. خو بل څوک شته چې له لمدو غوښو بارود تاو کړي. او یو باید ورسره زه بیا پښتون شومه. ما بیا لمبو ته ځان ونیو. له زورورو مو د ژوند د راز میدان ونیو. غزل مې مخکې ویلی دی یو هارون یو بهلول لښکر یې مات کړ یو یې کند یو یې کچکول. لښکر یې مات کړ پرمختللو وسایلو کار ورنه کړ. ها د زغرو منځ کې شپو لښکر یې مات کړ. محمد زوی د قاسم مبارک شه د ترخو مڼو پتول. لښکر یې مات کړ. معرکه د ابابیل او ابراها ده. معرکه د ابابیل او ابراها د لکعبې د پیلو ګول. لښکر یې مات کړ. د قیصر بنګړي په لاس د سوراقا دي. د کسرا ماڼۍ شوې چول. لښکر یې مات کړ. په خیب له اوږدې څړې ګڼې ګیرې دا تصویر و چې دا ټول لښکر یې مات کړ. د دښمن بیکار هغه چې یې راټول کړه خړ څادر و خړ پاکول. لښکر یې مات کړ. نعره تکبیر، نعره تکبیر. مننه ګورنر، قدرمن اوسئ. خوشحاله شوم په دومره ورونو کې. دا کومره ورونه چې راتله دا موږ په ډېرو پیسو نه شو پیدا کولی. خو چون دغه یې دا د په مچۍ کې یو پاچا یا یو میري
هغه چې کوم طرف ته روان شو نمبرګر ټول دا د خلکو په هغه دغه باندې دلالت کوي او د خلکو ډېر پاک پاریس کې وخت تیر کې مشران چې کوم هغه موږ لیکنې په باندې کړي بهرحال دا د خلکو په دې سپینایي باندې دلالت کوي چې معنا دا چې دغه خلک بغیر د توپک راغون شوي دي بغیر د پیسو بغیر د ورج بغیر د راشد راغون شوي دي نو تاسو هم ډاډه اوسئ ان شاء الله د قوم په سطح باندې تاسو په قوم کې خېش پی کړي دي پاک شپې کړي دي ملنګې شپې مو کړي دي دا خلک به درپسې کله زنه زما چاته الله حاضر ده که چاته زما استاد نو مې شو ورته بیا د خوست را روان شوم چې د اجمل بابا وایي چې د یار نومې څوک اخلي ورپسې په اجمل کې دا مرض د لیونو دی بیا هم مننه کوم قدرمن اوسئ مننه